چې دا ماشین چالان دا ټاټا یو داس کوره چې راغورځوه لیدونکو سلامونه ستړي مشئ هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ نو موږ د کندهار له مرکزه حرکت وکړ په طرف کې ډورۍ نو هغه ځای دی چې هلته د جمعې په ورځ باندې ګڼ شمېر سیلانیان له بېلابېلو ځایونو راځي او هلته یو ریګ ساحه ده یعنې ریګ زیات دی په دغه ځای کې نو بیا د موټرو ځغلولو سیالي هم ترسره کیږي او د دې ترڅنګ هلته بیا د ابراهیم خلیفه په نوم باندې یو زیارت هم دی نو موږ دغه ځای ته روان یو تاسو ته به دغه ښکلې ساحه او تفریحي ساحه درته ښایو له خلکو سره به هم غږېږو زموږ ملتیا واورئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست موږ راورسېدو هغه د ریګ ساحې ته نو دلته نو بې شمېره سیلانیان ولاړ دي او راغلي دلته د تفریح لپاره نو که هغه موټرسایکلې دي او یا داسې غټې موټرې دي او که وړې موټرې دي نو ټولو دلته ځان را رسولی دی خلکو سره به کیسې هم کوو او دلته به که موټرو ځغلول و نو هغه به هم در باندې ګورو تاسې را سره مل پاتې شي جوړ په خیر شکر ته ښه جوړه بیداره خیرت دی الله جل وسته خیر وسی نوم دې څه دی نوم خلیل احمد دی خلیل احمد دغه ځای ته څه وخت راغلی دا ته تقریبا پر 12 بجې راغلی 12 بجې ډوډۍ دې هم همدلته وخوړه ان شاء الله څنګه دی دغه تفریحي ځای دا ډېر خوندور ځای دی ډېر مینهوال دی راځي ورته څه پکې تا ته ډېر خوند درکړي دغه ریګ ښه خوند کوي دا باران چې پر وسي ښه خوند کوي راغله کله پکې داسې ملاقونه دي والي هر ورځ پکې شو هر جمعه اوس به ملاق ووهي که نه ولې نه ونیسي ارامه وکړ ملاق ونیسي ستا نوم څه دی نوم ولي محمد ولي محمد تا فوټبال کې که والیبال هغه دی توپ دی یا دا د دې د اوسپنې چې واخیستې د داسې میلادي کړي په داریو کې مازې کو د بازۍ د ساشرې دپاره او که نه ما داسې دلته خو فوټبال نه کېږي هوا نه کېږي دا هم باید د ساچرې دپاره چې معنا یو څه د تفریح دپاره نه کېږي اسات خو چېرته د هغه دپاره راغلي بلکل او هره جمعه راځي یا د ګډ سره تقریبا دغه مې درېیم وارې دی چې راځم په خپل ژوند کې څه خوند څه مزه دې واخیستی دغه تفریحي ساحې نه خو دغه ریګو کې چې دا چمپلان او بوټونه موږ تاسو په کار چې پکې ګرځو دغه ډېر ښه خوند کوي یعنې چې دا وباسو چې دا وباسو ډېر ښه خوند کوي چې سړی پکې ګرځي جلا خوند کوي ریګ یو څه دغه هم دی ډېر ښه خوند کوي جلا خوند کوي پخې نه هغه کوي یا سره څه وده وروره خلک چې رسته چرنګ دا غلو د کندهار ښار یو بله ساحه
لیدونکو لکه مخکې مونږ یادونه وکړه نو دلته نو د بېلابېلو ساعتېریو لپاره خلک راځي څوک په ریګونو کې ځغلي او څوک بیا دغسې کیني او بنډار کوي نو زموږ سره ځوان ولاړ دی له ځوان یې پوښتو چې نوم دې څه دی او له کومه ځای راغلی ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ نوم مې نصیب حاصل دی د کندهار ښار اوسېدونکی یم دغه ساحه چې ده د ابراهیم خلیفه بابا په نامه یادېږي نو د میلې دپاره خورا یو مناسبه ځای دی چې هر وخت میلهوال ورته راځي اوس تاسې څه وکړې چې سهار نه راغلی وې بلې ولې سهار څخه راغلي سهار خو به دا ځای ګرم نه و دا داسې دی دا موسم ډېر خوندور دی دلته که څه هم لمر زیات وي خو بیا هم کمه ګرمي نه وي ځکه چې موسل هغه هوا هغه برابر دی هغه دغه مرتبات لري ورسره افادسو بس د خلکو سره خپل ساتيري کې چې زموږ په ماحول کې سره بیروباري بس سات متریږي ان شاء الله مستقبل مشکل نه استاد څه وکړه دلته کومه لوبه دی وکړه کنه اسې ناس دي خلکو سیال دي لوبه به د جس خورسته مش کوو چې رالو د خوراک لپاره مو تضمین کوي بیا ملګری په چکه سره ختاوه ساتيري کې فوټبال هم موجود وغه مو وکي او د دې بعد بنور ان شاء الله پلان لرو چې څه خالدونکو نو موږ د هغې ساحې نه دې خواته راغلو دلته نو زیات هغه د موټر څغلاونه چې ده په همدغه ځای کې کېږي او تاسې ویډیو هم ځینې ولیده چې موټر سره کم ځغلول کېدل نه خواته هم د هغوی سره به هم خبرې کوو لومړی دلته د سره یا الله خیر کړي جوړ په خیر نوم دې څه دی نوم مې عبدالکریم حکیمي حکیمي صاحب د کوم ځای نه راغلی د کندهار د ښار د شپږمې ناحیې د اسټیډیم د ساحې سره ډېر ښه سهار نه راغلی وي اوه تقریبا پر 11 بجې باندې راغلي ښه د دغه تفریحي ځای په تړاو باندې لیدونکو ته ووایه دا خو د ابراهیم خلیفه بابا زیارت دی او دلته ډېر خلک د زیارت لپاره هم راځي خو د ژمي په موسم کې دا د ریګ دغه ساحې ته خاص د ابراهیم خلیفه بابا زیارت څخه تقریبا یو 15 دقیقې داسې راتېر سي دغه سهار د اوس موږ تاسې په کې ناست یو دې ته د غټ موټران بس د تفریح لپاره ډېر راځي نور ښار کې خو داسې ځای نشته د موټرانو د یو ځغستا او په اصطلاح د تفریح لپاره نو ډېر ځوانان او په خاص به د غټ موټران دلته ډېر راځي
نوم دې څه دی؟ محمد نسیم دی. لګرانیزي شنو ډېر صحیح دی. سهار نه چې راغلی څومره ملاکونه به دې وهلي دلته یاره ښه ډېر مې ولیدي داسې مې ساعت چېر دی اوس مې بیا والی پنځه واره خو دلته ښخ کړی یم معنا د ټوکې خو ډېرې دی خو زمزمه و داسې زمزمه به ترېنه واورو څنګه هغه ماښام چې جوړه کړه هغه و زه لیدونکو ته یو زمزمه وکړه چې هغه څنګه و خپله کې ووایه څنګه یا هغه را به یاد کړه زه یو بله زمزمه وکړه چې او خو څه شته دا جاکټ ونیسه څه لیک سم کښېنه دلته دورې وګورم هر ګلاب دی په رنګ لمبېدلی دی وایي زنګ راغلی کاټ د ښکلا سر ستا پښو ته لوېدلی دی لاله انګرزي عقل د سار تور دي د سپین په حال ول ښایسته کړه تا د تقوا پلي ذاته مخته کړه دا شرف دی انسان ته بخښلی دی هر ګلاب دی په رنګ لمبېدلی دی د ښکلا سر ستا پښو ته لوېدلی دی لاله انګرزي عقل د سار بس شه د فالانو ډېره مننه دا چې چک مه کوئ دا نه دی دا خو چې تا دومره ملاقونه مو وهل هډوکي به دې هم درد کوي والله دا واوران مې څه خوښېږي ډریوري څنګه ډریوري کوي ډریوري څنګه کوې رښتیا ډریوري مې زه ډریوري کوم شاپړم لا چا یې خبره واچولې داسې خوند کوي بیخي خوند کوي ښه لیدونکو ته نو نور څه لري ټوکه لري زه ورغه که مې ولی زده ټوکه یو ټوکه یو وخت مو ډاکټر رالې کړی و دا د ریګ په ساحه کې ښه درواغ یې بولې ټوکې بولې هر څه چې بولې بالا چل خلاص کړو څه شلمبې مو ور واچولې چې دا ماشین چالان دا ټاټا یو داسې کوره چې راغورځوه صحیح ځو ډېره مننه خدای واجسه خلیدونکو نو زموږ یو وطندار نو په عربي لباس ځان آماده کړی دی او دی نو دلته راغلی دی او هماغه دوبۍ کې چې سره کم شګي دي نو په کندهار کې هم هماغه رقم دغه دی تاسو موټرې ګورئ چې ځغلي د نه به واورو نوم دې څه دی
نوم یې حفیظ احمد شعیب دی. له کومه ځای راغلی؟ د کندهار عینومېنې څخه. کندهار عینومېنې. څنګه د لباس داسې دغه کې غوره کړی دی چې پتن کړی دی د عربي لباس؟ نو ریګ خو دا خو د عربو شی دی نو خامخا موږ چې وکتل چې د عربي لباس هم دغه ځای دی. او تا ولیدل چې کندهار کې موږ هماغسې دوبۍ کې چې سره کم دی دلته لرو؟ دغه رقم دی لکه سره کم چې په دوبۍ کې سره کم په سعودي کې هغه رقم. هماغه لباس دې ځان اماده کړی؟ هماغه لباس دې ځان. څه خوند څه مزه دې واخیسته د دغه تفریحي ځای نه؟ دا ډېر ښه خوند کوي. موږ خپله هره جمعې ورځ راځو. ډېر ښه خوند کوي. سړی د یوې هفتې دپاره برابر سي. یو هفته مکمله دلته تېره کړي؟ نه چې یوه ورځ سړی دلې تېره کړي د یوې هفتې دپاره طبیعت برابر وي. ښه یعنې هدف دې دا دی چې یو هفته یو جمعې ورځ دلته راشي نور بیا ذهن ارام دغه رقم دی چې یوه جمعې ورځ دلې راسې بیا هم سړی د کاروبار خوند اخیستی سي هم د درسونو څخه خوند اخیستی سي. بلکل زړه دې ماوسېږي چې بیا ځلې لاړ شي. خپله چې یوه جمعې ورځ راسه بله جمعې ورځ در هغه ډېر خوشحاله وي چې بیا راسو. بلکل ډېره مننه. خیر اوسي. مننه ستاسو. سلامت اوسئ. چون دغه ځای ډیر سخت په دې ده چې د کې ټکر هم راځي هر رقم حادثې پکې راځي دا چې د تاوان لري نه لري هغې تړاو باندې هم خبرې وکړو د استاد سره غږېږو دوی سره موټر کې خبرې نه کېږي په دې چې دا ځای ډېر یعنې خرابه دی او خلک هغه کمره صحیح اندازه دغه سره نشي نیولی. نوم دې څه دی استاده؟ احمد. استاده دغه د موټر ځغلولو په تړاو راته ووایه. موټر دا خو داسې دی څه رقم موټر باید دلته راشي؟ پرې کې اول خو معنا دا غټ هر څه چې ماشین د موټر غټ وي هغه معنا ښه رفتار کوي ښه ځغلي عوارضو شی نه کوي او بل په استاذۍ پورې یو څه اړه تړاو لري چې د یو چا موټر زده وي هغه ژر عوارض نه پکې یعنې موټر یې په ډېر څه نه خرابېږي. بله بخش یې دا دی چې د دې سړی راځي که غواړي چې ښه موټر وچلوي د ټایرو هوا یې باید ورکمې کړي کومک ته ډبل واچي نو بیا ژر تر ژره موټر هم نه خرابېږي او یو څه احتیاط هم پکار دی د هر ډرایور دپاره. بلکل دلته که حادثې راشي یو حادثه وشي بیا څنګه کېږي؟ دلته تاوان شته دی که نه؟ تاوان نشته یا دلته که و په دغه دوره یا په دغه کې یو ټکر یو شی وځي په هغې کې تاوان نشته. نو خو ګرده میلې ته راغلي چې معنا کستان خو یو د بل سره دغه نه کوي تضادو شی نشته معنا دا په تاوان نشته. او تا موټر څنګه خرابه کړې که څنګه؟ یا موټر سم دی بس یو لږ دمه دې ورته دمه ورته وکړو.
خالدونکو نو زه د موټر کې کینم او په هغه ځای کې چې کوم ځای کې موټر پورته راخیږي نو دا تجربه هم کوو نو ته ګورو چې زړه کې نازک او توکل په الله استاد احتیاط وکینو یا بسم الله ډېری خلک موټران زغلي عزت مثال ماته داسې شوق ونه کوي چې ماته ښه موټر ولاړ نور دا د ځغستا شوق یې زه داسې خاص نه لرم چې دغه ته کې چې نور الوته کې موټران خوږیږي ها دا ځای نه کنده شوی دی نو اوس بیا بیرته ماښام د ځانه سره بیایي زموږ موټران دغه دي نو اوس دغه دی ماشاءالله دا استاد هم خو دی استاد یو واره کامره پر ونیسه چې ډېر ماشاءالله ډېر استاد دی دغه ولاړ سلام علیکم مننه نوم دې څه دی نوم یې حسن الله څو ځلې د موټر راپورته کړي ځای باندې 3 واره 4 واره مو راپورته کړي پټ خو نه راغلی کور نه یا اجازه راغلی موږ یې نوراني څومره قوي موټر چې باید دغه زیات راشي او خپل هدف ته ورسیږي او جګ شي 6 سلندر او 8 سلندر خو نو شوزي خو خلک 4 سلندر مر ولې بیا په استادي پرې اړه لري چې سړی استاد هغه 4 سلندر بالکل او لدینه ورسته بیا وارث سره کمی وارث خو نو چې خلک وارث پکې هغه وارث کې او خوارث نه پکې هغه وارث نه من خو وارث خو پیدا کی وارث کنو پیدا هم کې او 32 فزلې هم پر خطا کړی راځي وارث به استاد سړي زم پیدا کی ډیر مننه خیر اوس نو هغه دغه دی وای چوختي مخوګاږي هغه یو ویډیو کې دا څه وای کنه نو د موټر کې چې زینو اتمن بیا په د سیریګونو کې نو یو خدا سې دي چې ډیر جګ پورته لګيږي نو تمه دا چې تاسو د دغه خبرونه نه خوند اخیسوي او تاسو هم کولای شئ چې هر جمعه دغه تراشي او دغه ځای کې میله وکړي نو بیا خاص کر د ژمي په موسم کې نو دلته بیا میلې ډیر زیات کیږي او خاص کر دغه د موټرو د زغلونې نو کندهار یو له هغه ولایتونو دی چې خاصه ولسوالیم لري په پسرلی موده کې چې راشي بیا نو ټیل دغه شنو منطقو ته چې لاړ شي هلته جلا مزوي بیا د دې ترڅنګ بیا په ژمي کې نو دغه ځای دی نو ژمي کې دلته بیا ډیر خلک راځي تمه ده چې خبرونه مو لیدلې اوسي تر بلې خبرونه چې جاوید رازمند او د کمرې برخه کې سید قضاوت معصومي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرې کوم ته اجازه راکړي هر چیرې چې څه خدمات اوسي د خدای په امان